قالت طائفة اوی یا ویڑالی من اهل الكتاب ده اهل کتابنا آمینو ایمان راوړی بالذی پاغسبانه انزلت چه نازل کړی شوی دی علی الذین پاکستانو باندې آمنو چې مؤمنان دي وجه النهار په اول دروازه کې وکفروا کافر شی اخره په اخر دروازه کې لعلهم یرجون کې دې چې دا خلق راو پښې دي دین نه دین اسلام نه راو پښې د قران نه راو پښې ولا تؤمنوا ممنای خبره د هیچا الا لمن مگر هغه چا منای تبع دینکم چې منی دین ستاسو چې تابعداري کوي د دین ستاسو قل ورته وا ان الهدى کنن هدایت چره هد الله هدایت الله تعالی دې ایوتا دا ذکر چې ولی ور کولې کیږي ایوتا حدن احدم مثل ما اوتیتم دا زکه چې ولی ور کولې کیږي یو کستا مثل ما اوتیتم پشان د هغه چې ور کړې شي وي دي تاسو ته او یحاجوکم یا دوی جګړه کوي تاسو سره عند ربکم پنځ درف تاسو او یحاجوکم یا دوی چھیڑ چاڑ کوي تاسو سره عند ربکم پنځ درف تاسو ولا تؤمنو خبر اما منای الا لمن مگر داغه چا تبع دینکم چې تابعداری کړل دینکم د دین تاسو قول ورته ان الهدى یقینا صحیح هدایت هد الله هدایت الله تعالی دې ایوتا احدن ایوتا آیا ور کې دی شي آیا ور کولې شي احدن یو کستا مثل پشام ما دغه کتاب اوتی تم چې درکړی شوی تاسو ته یو حاجوکم یا دوی جګړه کوي تاسو سره عند ربکم پنځ رب تاسو رب په خوا کې قرات و ان الفضل بيد الله کنن مشری فضل بيد الله د الله پلاس کې دا فضل د الله تعالی پلاس کې دی یوتی ور کوي من یشاء چاله چې غواړي والله واسن علیم الله تعالی فراخ دی علم ولله یختص خاص کوي یختص ور کوي میرا بانی خپلا برحمتی میرا بانی خپلا یختص خاص کوي برحمتی خپل میرا بانی سره من یشاء چاله چې غواړي والله ذو الفضل عظیم الله ذو فضل خاوند دی ومن اهل الكتاب او زید اهل کتابنا منغسوک انت امنه بقنطار کو امانت وسره کې دی بقنطار ډیر مال یو لوی خزانه یو اديه الیک نو ادا کوي تا واپس کوي تا ومنهم او زید دونه منغسوک انت امنه اجتو سکا مانت کې دی به دینارین یو روپای یو دینار یو شرپای لا یؤدیه الیک نے ادا کی تا ته نه واپس کی تا ته الا ما دم تعالی مگر دا چتا همیشه پاغه باندې قائمن ولړ الا ما دم تعالی مگر ترسو پور چتا همیشه پاغه باندې قائمن ولړ ذالک دا زکا ذالک دا نه ادا کول بیانم زګه جدوی قالوا وای لیس علینا نشته په مونږ باندې ګنا لیس علینا نشته په مونږ باندې فل امیینا په مالونو د امیانو کې سبیل سلار سګنا د امیانو خلقو په مال خوراک په مونږ باندې ګنا نشته لیس علینا نشته په مونږ باندې فل امیینا په حق دا غستلو د امیانو کې سبیل سگنا ويقولون وايد الى الله فالله تعالی باندې کذب درو وهم يعلمون حال جدي پويږي برابر کې خبردار من او فاچا چې پورا کو بیا دی لوسفل واتقوا ويريد الله تعالی فإن الله بشک الله تعالی يحب المتقين من كي متقيان سرا ان الذين بشکا کسان یشترون بیاد الله اخلی لوز الله تعالی و ايمانهم اشغا کسان یشترون چخلی بیعهد الله لوز الله تعالی ولوز الله تعالی باندې
و ایمان په خپل قسمونه باندې سمن قیله قیمت لګ اولئک دا کسان چې لا خلاق لهم نشه دوی پر صبرخه فلاخ د آخرت کې ولا یکلمهم الله خبر بهونه کې الله تعالی د دوی سره ولا ينظر الیهم نه به دوی ته د رحمت په نظر باندې وګوري یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې ولا یزکیم نه به پاک کی او نه به پاک کی د ګناه ولا یزکیم انا پاک کی دوی لرا ولو مذاب علیم در پاس ذات درناک وان منهم یقینا زند د اهل کتاب لفریقا خامخ یوډا یلون چتا ووی السنتهم چې خپل فل کتاب په کتاب باندې فل کتاب په کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب چې تاسو ګمانو کوي په د باندې من کتاب د کتاب والونا لتحسبو د پات تاسو ګمانو کوي من کتاب د کتابنا وما هو من کتاب او نه د هغه د کتابنا او نه دی هغه کتابنا ويقولون وايد هو من عند الله دا الله طرف ندي وما هو من عند الله غندي د الله طرفنا ويقولون وايد الله بالله تعالی باندې کذب دروغ وهم يعلمون وحال جدي پويږي ما کان لبشر نده کار د هیڅ بشر ما کان لبشر نشته طاقت ندی مناسب لبشر د هیڅ انسان د پاره هیڅ انسان د پاره ايوتيه الله الكتاب چې ورکی الله تعالی د کتاب والحکم او په د دین او نبوت او پیغمبري ثم يقول بیا دی ویل الناس خلق تكونوا شيء بعد لي زما بندگان من دون الله بيد الله تعالی نا ولكن كونوا لیکن هغه حکم کوي كونوا شيء ربانین خدای خلق بما پدی وجبان کنتم تعلمون الكتاب چې تاسو تعلیم ورکوي زده کوي تاسو کتاب بما پدی وجبان پدی سبب باندې کنتم تعلمون الكتاب چې تاسو خودن کیه د کتاب تعلیم ورکون کې د کتاب خودنه کوي خلق ته د کتاب د الله تعالی و بما کنتم تدرسون او په دې سبب باندې تاسو تدرسون خپل لوستل کوي خپل لول ولا یامرکم حکم نه کوي تاسو تان تتخذوا الملائکه چې اونې سه تاسو ملائک والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان ولا یامرکم تاسو ته حکم نه کوي اند دې خبره تتخذوا الملائکه چې اونې سه تاسو ملائک والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان اربابا حاکمان معبودان شارعان خدایان آیا مورکم آیا حکم کی تاسو بالکفر په کفر کول باندې بعد ازنتم مسلمون رست دینه چې تاسو مسلمانان